د امریکا نوې ادارې ملي امنیت لنډمهالې ستراتیژي کې راغلي چې هیواد یې نور نه غواړي په یوه ناپایه جګړه کې چې د زرګونو کسانو ژوند یې اخیستی ښکېل پاتې شي. خو امریکا یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرو لپاره په خوندي ځای نه بدلیږي. افغان سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل 3 ورځني سفر پای کې ویلي افغان دولت او طالبان سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو او دایمي اوربند ټینګېدو لپاره باید یو حل لاره پیدا کړي. زلمی خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې له افغان چارواکو، مدني فعالانو او د ښځو له استازو سره خپل لیدکاته او سلا مشورې ګټورې بللې. دی طالب استازو سره خبرو لپاره دوحې ته روان دی. خو افغان حکومت وایي سولې ته د رسېدو لپاره نه باید یوه داسې طرحه وړاندې شي چې په هغه کې د افغانستان ملي ګټې، سیاسي نظام او د افغانستان اساسي قانون نه وي خوندي. په دوحه کې د افغان سولې خبرو ټاکنې بهیر سره هممهاله دلته په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. تازه نن په ننګرهار کې په یو بل مرګوني پیښه کې په بم چاودنه کې یوه روغتیا پاله وژل سوې ده. وړمه ورځ هم د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ناپېژاندو وسلوالو په برید کې د یوه خصوصي تلویزیون 3 ښځینه کارکوونکي ووژل شول. او نن بیا د دغه ولایت په ریپورټونو کې راغلي دي چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې ناپېژاندو وسلوالو تېره شپه 2 کارګر په ډزو وژلي دي. شازیه حیا